خو هغه هم دپاره مې شو دا ته انصاف ورنه کړی شو. عوامي نیشنل ګوند د مای په 12مه په کراچۍ کې د کال 2000 د پیښې په یاد کې دستوره کړي. د کال 2000 د مای په 12مه په کراچۍ ښار کې د تشدد ډکې پیښې رامنځته شوې وي چې پکې شاوخوا 50 کسان وژلې شوي وو چې زیاتره پښتانه وو. دا 48 کسانو ته هیڅ چاته انصاف ملاو نه شو. هغه وختي طور چې حکومت وسره په دې ملک چې د قانون مطابق چې یو شهید ته کمپنسیشن ورکیږي هغه ورته ورکړی شو، لیکن په کار دا و چې دغه د قاتلان عدالت کټرې ته راوستلی شوی وي، د هغې انکوایري یو کمیشن جوړ شوی وي، د هغې جوډیشن انکوایري شوی وي او بیا هغې خلکو ته سزا میلاو شوی وي. نو مونږ عوامي نیشنل پارټي خپله فریضه ګڼي چې مونږ تا قیامت چې مونږ ژوندي یو مونږ به دا ورځ چې دی په څه نه څه شکل کې منظو. د کراچۍ د 12 مای کال 2000 د دغه پیښو 40 مقدمې په عدالتونو کې روانې دي او د هغه وخت د داخله چارو وزارت سلاکار او د متحده قومي مومنت غړي وسیم اختر په ګډون د 55 څخه زیات کسان پکې په ضمانت خوشي دي. په 12 مای باندې څنګه چې سیاسي پارټو د هغې کارکنانو قرباني ورکړې وه، دغه شان وکیلانو هم قرباني ورکړې وه. خو افسوس خبره دا ده چې د چیف جسټس د بحالۍ نه وروستو هغه قطعاً څه نه ایکشن وانغستو، نه یې په هغې خپلو وکیلانو باندې ننګ وکړو، نه یې په سیاسي کارکنانو باندې ننګ وکړو او د اوسه پورې هغه کیس پینډینګ دی. په کال 2000 کې د هغه وخت غیر فعال چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورځنګ روانو او د مای په 12مه کراچۍ ته د معزوله شوي چیف جسټس پر رسېدو سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ وسلوالې انختی شوي وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.